ډيری وخت داسې پیښیږي چې زموږ فکر له معاصره ټکنالوژیوي نړۍ څخه اړوي او یوازې په لیدو مو مجبوروي ترڅو پورته وګورو، له طبیعت خوند واخلو او پر ښکلا یې مین شو. نو که تاسې هم پورته په اسمان کې یوه توره وریځ ولیده په حرکت چې متفاوت شکلونه ځان ته غوره کوي او د هوا پر څپو نڅا کوي او پر یو لور خپل مزل کوي، نو همدا یو له هغو پدیدو څخه ده چې موږ مجبوروي ترڅو له طبیعت خوند واخلو او پر ښکلا یې مین شو. دا وریځې چې د مارغانو لخوا جوړې شوي او پر یو لوري مزل کوي، تر شا د ساینس او ټولنیز ژوند ستر اصول پراته دي. یوازې د وریځو په شکل هم نه، ځینې مارغان په هفت یا وي بڼه هم حرکت کوي چې په خپل حرکت یې د اسمان ښکلا نوره هم ورزیاته کړې واوسي. مګر تر شا هم د ساینس یو راز پروت دی او د خدای د خلقت پراخې نښې موجودې دي چې ستاسو فکر به ورته حیرانه شي چې آخر دا دومره ډېر مارغان څنګه په یو وخت په منظمه بڼه حرکت کوي، څنګه دغسې هماهنګي لري له یو بل سره. دغه د وریځو په بڼه د مارغانو تګ چې ورته murmuration ویل کیږي، چې دا د سلګونو او زرګونو مارغانو لخوا جوړیږي چې دغه مارغان starling نومیږي. دا starling چې اکثره د نورو مارغانو ښکار ګرځي، نو د همدې خطر څخه د ځان ژغورلو لپاره راغونډیږي ترڅو له یو ځای څخه بل ځای ته هجرت وکړي. د دغه مارغانو په اول کې د راغونډېدو لامل هم د دوی ترمنځ د روابطو د ښه کولو او د ښه ځای معلومولو لپاره وي، ترڅو یو بهتره ځای د خوراک لپاره انتخاب کړي او ورشي. او همدارنګه په تګ کې د دوی دغه ډېر تعداد له دوی سره د یخ موسم او د هوا د فشار څخه د ځان په ژغورلو کې مرسته کوي. مګر دومره ډېر څنګه په یو وخت په یو لوري حرکت کوي او هماهنګي لري. هر کله چې د starling مرغانو څخه یو هم کوم بل ښکاري مارغه یا خطر وګوري، نو د ځان ژغورلو لپاره پر یو لور حرکت کوي چې د همدې سره په څنګ کې موجود اووه نور مارغان هم په همهغې لوري حرکت پیلوي او د هر یو په څنګ کې نور اووه مارغان پر همهغې لوري حرکت پیلوي چې همدا اصول د دوی د دغسې منظم او ښایسته حرکت لامل کیږي چې دا یو عکس العمل دی د مارغانو لخوا پرته له کوم غږ او بل څه، بدون له دې چې نورو کوم خطر لیدلی اوسي. مګر د هغې یو په باور دوی هم خپل لور بدلوي او اعتماد پرې کوي او ځانونه له خطر ژغوري. اوس به هم راشو د هفت یا وي بڼې ته چې ځینې مارغان پر دې بڼه ولې حرکت کوي. نو د دې تر شا یوازینی لامل د دوی د انرژۍ کم مصرفول دي. هر کله چې دوی په دې بڼه حرکت کوي، نو هغه مارغه چې په سر کې قرار لري په هغه د هوا فشار تر ټولو ډیر وي، او هغه نور مارغان چې تر شا دي پر هغوی د هوا فشار او د جاذبې قوې تاثیر کم وي. ځکه د لومړي مارغه د وزرو وهلو سره هوا ښکته او پورته ځي چې دې سره د هوا فشار کمیږي، چې همدا د شاته مارغه سره مرسته کوي ترڅو په کمه انرژۍ پر مخ ولاړ شي او ډیر سفر وکړي. مګر دغسې هم نه وي چې یوازې همدا لومړی به مخته روان وي. هر کله چې هغه ستړی شي، نو خپله ځان شاته راوړي او شاته مارغه د هغه پر ځای اول ته ځي او پر همدې بڼه دوی خپله ډیره انرژي نه مصرفوي او ډیر سفر کوي، چې له همدې د دوی ټولنیز ژوند معلومولی شي چې دوی څومره د یو بل سره په مرسته او یو ځای حرکت کوي او یو ټولنیز ژوند پر مخ وړي. هر کله چې د دوی یو زخمی شي یا کمزوری شي، نو هغه ځان له دې کتار وباسي او ښکته ځي ترڅو نور په راحتۍ مزل وکړي، او د هغې زخمی د مرستې لپاره له همدې کتار څخه دوه درې مارغان ورځي او تر هغې ورسره یو ځای پاتې کېږي ترڅو تر منزل ورسیږي او یا هم مړ شي او پر مځکه وغورځېږي. مګر په نیمه لار کې یې هېڅ کله هم نه پرېږدي. په دې هیله چې ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلي اوسي، ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل در سره د نورو جالبو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ او زموږ په پرمختګ کې را سره هم قدم اوسئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم د الله.